د خدای په نامه سلام او وخت په خیر ګرانو زده کوونکو، څنګه یې؟ انشاءالله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، ډېره خوشحاله یم چې بیا هم یو نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو په چوپړ کې. نو ګرانو زده کوونکو، زموږ تېر درس د څه په اړه و؟ هماغه شاګردان چې درسونه په منظمه توګه تعقیبوي اوس هغوی پوهېږي چې تېر درس د څه په اړه و. تېر درس مو د مالیکولونو ډولونه په اړه و چې موږ د قطبي، غیر قطبي او آیوني مالیکولونه په اړه موږ وویل. نو ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې موږ تېر درس کې هم وویل چې د دې پاتې برخه ډایپول مومنت انشاءالله موږ په بله جلسه کې وایو. نو نن موږ د څه په اړه وایو؟ د ډایپول مومنت په اړه وایو چې په 103مه پاڼه کې و. یعنې دا یو بیل عنوان، مستقل عنوان نه لري، مګر دلته یو موضوع راغلی چې د درس په منځ کې. نو د دې لپاره چې دا تشریح ته ضرورت لري، نو موږ هم په یو بله جلسه کې یو نوی ویډیو د ډایپول مومنت په اړه بحث موږ دا درس وایو. ښه ګرانو زده کوونکو، ډایپول مومنت څه ته وایي، د دې واحد څه ده، د دې په اړه وایو. څرنګه چې موږ تېر درس کې ګرانو زده کوونکو د قطبي مالیکولونه او غیر قطبي مالیکولونه په اړه وویل چې قطبیت موږ ته ښیي. نو ډایپول مومنت خپله ډای څه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو؟ خپله ډای یعنې دوه او پول یعنې قطبیت. پول مومنت، ډای یعنې دوه، پول یعنې څه؟ یعنې قطبیت یا قطبي، او مومنت هم لحظوي ته ویل کېږي چې هم دې ته موږ ډایپول مومنت وایو او هم دوه قطبي مومنت هم موږ ورته ویلی شو. ګرانو زده کوونکو، دا چې دا یو معیار ده چې د یو مالیکول قطبیت موږ ته ښیي. دا چې دا ډایپول مومنت همیشه په هماغه مالیکولونو چې قطبي اړیکه لري د هغوی په منځ کې ډایپول مومنت شتون لري، چې موږ د هغوی قطبیت موږ اندازه کوو چې څومره ده. یعنې دا یو معیار ده چې قطبیت موږ ته ښیي. دا چې دا د میو په واسطه ښودل کېږي. د څه شي په واسطه؟ د میو په واسطه. وګورئ ګرانو زده کوونکو، میو داسې لیکل کېږي. نو د دې نوم څه ده؟ ام نه ده ګرانو زده کوونکو. په کیمیا کې موږ ورته څه وایو؟ په کیمیا او فزیک کې دې ته موږ میو وایو چې د دې په واسطه ښودل کېږي. او د دې واحد ډي بای ده ګرانو زده کوونکو. که څوک تاسو نه پوښتنه کوي چې د ډایپول مومنت واحد څه ده؟ ډي بای ده، چې انشاءالله د دې په اړه وایو چې په دوه سیستم کې سیجیز او امکیاز کې. نو میو خپله ډایپول مومنت څه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو؟ تاسو پوهېږئ چې په قطبي مالیکولونو کې همیشه چارجونه، یعنې لږ څه چارجونه منځته راځي. مثلا د هایدروجن کلوراید، دلته چې هایدروجن او کلورین که دلته موږ د دې هماغه الکتروني وریځې کثافت یې موږ دلته رسم وکړو ګرانو زده کوونکو، نو هایدروجن او کلورین مثلا داسې دا هایدروجن ده او دا هم کلورین. نو کله چې موږ دا وریځې داسې رسم وکړو نو داسې رسموو. وګورئ، دا که الکتروني وریځ وي ګرانو زده کوونکو، په هایدروجن کې کم او په کلورین کې زیاته ده. عامل یې څه ده؟ ځکه چې د کلورین هماغه الکترونیګیټیویټي څه ده؟ زیاته ده. نو دا هماغه الکترونونه خپل ځان ته څه کوي؟ جذبوي یا کش کوي. د همدې لپاره اوس داسې نشي کولی چې د دې هماغه الکترون دا واخلي، یعنې په بشپړه توګه لکه چې په آیوني کې یا اخلي یا له لاسه ورکوي. مګر په ډایپول کې یوازې د قطبیت یا هم هماغه کشش چې ده یا جذبول دا ځان ته کش کوي. د همدې لپاره دلته څه کېږي؟ منفي چارج، لږ څه منفي چارج او په دې کې هم لږ څه مثبت چارج رامنځته کېږي. نو میو یا ډایپول ګرانو زده کوونکو د لږ څه چارجونو او بل د هغوی د فاصلې څخه عبارت دی چې د څه شي په واسطه ښودل کېږي؟ کوچنی دلته چې داسې او بل ال، یا هم یو بل چې ډېر کسان یعنې عمده فورمول لیکي یا ډېر عام ده، هغه څه ده ګرانو زده کوونکو؟ میو مساوي کیو ضرب ال. میو مساوي ده کیو ضرب ال. نو میو څه ده؟ خپله ډایپول ده. کیو څه ده؟ چارج ده. که دا دلته وګورئ یا دا وګورئ فرق نه کوي. که دا فورمول لیکي نو دا چارج موږ ته راښیي او دا هم فاصله. نو په دې کې هم چارجونه دلته چې موږ رسم وکړو د هایدروجن کلوراید او د هغوی ترمنځ هماغه فاصله. یو ځلې بیا لیکم ګرانو زده کوونکو. نو موږ وویل چې په دې کې څه رقم چارج موجود ده؟
په دې کې مثبت لږ څه مثبت او په دې کې هم لږ څه منفي. نو ګرانو زده کوونکو دا چارجونه د کیو په واسطه ښودل کیږي او د دواړو ترمنځ هماغه فاصله چې د هایدروجن او د کلورین ترمنځ فاصله ده د څه شي په واسطه ښودل کیږي؟ د ال په واسطه ښودل کیږي. نو د دواړو حاصل ضرب څه ده؟ ډایپول ده یا دوه قطبي مومنت. ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې تر دې ځای پورې زده شوي. اوس د دې واحد څه ده ګرانو زده کوونکو؟ د دې واحد ډي بای ده چې د ډي په واسطه ښودل کیږي. داسې لیکل کیږي ډي بای. بیا کله چې موږ په محاسباتو کې استفاده کوو نو د دې نه یوازې ډي موږ لیکو. ډي یعنی ډي بای. اوس ګرانو زده کوونکو د شیانو د اندازه کولو لپاره یا هم معمولا دوه واحدونه دي چې د هغه په واسطه موږ یو څه اندازه کوو. مثلا په ډایپول کې چې موږ قطبیت اندازه کوو دا یو معیار ده. نو یو سی جی اس ده او بل ام کا اس. حتما تاسو د دې نومونه اورېدلي چې سی جی اس او ام کا اس. ګرانو زده کوونکو سی جی اس څه ده؟ ام کا اس څه ده؟ ام کا اس چې دا غټ ده او سی جی اس کوچنی ده. نو ام کا اس د متر کیلوګرام سانتي سیکنډ. دلته ولیکم ام کا اس او بل څه ده؟ سی جی اس. نو ګرانو زده کوونکو دا څه ده؟ می ام یعنی متر، کے یعنی کیلوگرام او سی یعنی سیکنډ یا هم ورته موږ ثانیه وایو. او په سی جی اس کې دا څه ده؟ سانتي متر. نو څه فکر کوئ؟ متر زیاده یا سانتي متر؟ متر زیاده. آفرین. سانتي متر. نو ګرام زیاده یا کیلوګرام؟ کیلوګرام زیاده ده. ګرام. او دا هم څه ده؟ ثانیه. دلته موږ اندازه کوو ګرانو زده کوونکو چې په ام کا اس او سی جی اس کې ډي بای څومره ده. نو مخکې له دې چې دلته د ام کا اس او سی جی اس واحدونو کې موږ د دې ډي بای پیدا کړو ګرانو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې د الکترون چارج څومره ده؟ د الکترون چارج ده 1.8 ضرب 10 په توان ده 19. ښه ګرانو زده کوونکو د الکترون چارج د الکترون لیکي یا هم کیو لیکي فرق نه کوي ځکه چې موږ فرمول څه لرو ګرانو زده کوونکو؟ میو مساوي ده کیو ضرب ال. اوس د دې لپاره چارج پیدا کړو د الکترون چارج. اوس موږ د الکترونونو په اړه وایو. نو د الکترون چارج څو ده؟ 1.802 ضرب 10 په توان ده منفي 19 څه ده؟ کولم. دا په څه کې؟ دا په ام کې اس کې. اوس په د دې چارج په سی جی اس کې پیدا کوو. د الکترون چارج په سی جی اس کې ګرانو زده کوونکو څو ده؟ دا ده 4.8 ضرب 10 په توان ده څو ده ګرانو زده کوونکو؟ منفي 10 ESU electrostatic unit. څو ده؟ 4.8 ضرب 10 په توان ده منفي 10. اوس مثلا چارج چې دومره وي، اوس فاصله ال مون پیدا کوو ګرانو زده کوونکو چې یو انګستروم ده. یو انګستروم څو متر او څو سانتي متر کیږي؟ انګستروم دا هم یو واحد ده چې د ای په واسطه ښودل کیږي. نو دا چې ده 10 په توان د منفي 10 متر او یو انګستروم مساوي ده 10 په توان د منفي 8 سانتي متر کیږي ګرانو زده کوونکو. اوس دلته وګورئ موږ چارج هم لرو. که د ای په ځای زه کیو ولیکم دا به ښه راشي ځکه چې تاسو هم پوه شئ. نو دلته کیو لیکم د الکترون چارج کیو دلته کیو دا چې دا په ام کا اس سیستم کې او دا هم په سی جی اس کې. نو ګرانو زده کوونکو دلته موږ عمومي فورمول لرو. نو میو پیدا کوو چې میو څو کیږي په ام کا اس او سی جی اس کې. نو دلته لیکم میو مساوي کله چې 1.802 ضرب 10 په توان د منفي 19 شي ګرانو زده کوونکو څو کیږي؟
د دې هماغه اندازه تاسو کولی شئ ګرانو زده کوونکو چې دا 1.602 ضرب 10 په توان د منفي 19 کولم ضرب 10 په توان د منفي 10 متر وکړي. حتما ځان سره تاسو کالکولیټر یا هماغه ماشین حساب لري. نو ګرانو زده کوونکو هماغسې چې تاسو په کتاب کې یعنې دا محاسبه شوې زه هماغه لیکم. نو تاسو کولی شئ چې ماشین حساب نه کار واخلئ. ښه اوس کولم ضرب متر څه کېږي ګرانو زده کوونکو؟ دا هم دی بای کېږي. کولم ضرب متر دی بای کوم سیستم کې؟ په MKS کې. نو کله چې موږ دا عددونه ضرب وکړو نو څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ 0.. نو دلته لیکم یو دی بای. دی بای خو پوهېږي موږ وایو چې د ډایپول مومنت څه ده ګرانو زده کوونکو؟ واحد ده. یو دی بای په MKS کې یو دی بای مساوي ده 0.. څو ګرانو زده کوونکو؟ 3 آفرین 3 ضرب 10 په توان د څو ده؟ څو کېږي؟ منفي 29 کولم. منفي 29 کولم ضرب څه؟ متر. ځکه چې موږ په MKS کې پیدا کوو. موږ وایو چې په MKS کې چارج د کولم واحد څه ده؟ کولم او فاصله هم متر ضرب متر. دا څه کې ګرانو زده کوونکو؟ دا په MKS سیستم کې. اوس راځو په CGS کې پیدا کوو چې په CGS کې څو کېږي. نو یو دی بای په MKS او CGS کې ګرانو زده کوونکو دی بای یعنې دواړه واحدونه دی بای دي. یو دی بای مساوي کله چې موږ 4.8 ضرب 10 په توان د منفي 10 ضرب 10 په توان د منفي 8 موږ وکړو. څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ 4.8 آفرین 4.8 بل څه ده؟ ضرب 10 په توان د منفي 18 ضرب 10 په توان د منفي 18 ESU ضرب سانتي متر. نو یو دی بای په CGS کې دومره او یو دی بای په MKS سیستم کې دومره. ښه ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې دا زده شوي وي. تاسو حتما کالکولیټر یا ماشین حساب لري که نه لري ګرانو زده کوونکو حتما په کیمیا کې دوه شیان ډېر مهم دي. یو باید تاسو کالکولیټر ولري او بل جدول ډېر مهم ده چې باید تاسو ځان سره ولري. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم پیدا شو. اوس بل په قطبي او غیر قطبي کې دا موږ تېر درس کې هم ویلي وو ګرانو زده کوونکو همیشه کله چې یو مالیکول هماغه اړیکه یې قطبي وي موږ اتومونو کې ویلي وو په دوه اتومي کې کله چې یو دوه اتوم د هغوی هماغه اړیکه غیر قطبي وي نو مالیکول هم څه ده؟ غیر قطبي ده. مګر په څو اتومي کې داسې نه وو. موږ مثال یې هم کار وکړ. مثلا اوبه چې هم اړیکه قطبي وو او هم هماغه مالیکول قطبي وو. مګر بل څه وو ګرانو زده کوونکو؟ بل کاربن دای اکساید وو چې اړیکه قطبي مګر خپل هماغه مالیکول غیر قطبي وو. د څه نه مونږ پیدا کړ؟ ځکه چې د هغوی ترمنځ هماغه د وکتور په واسطه چې مونږ وښودل کشش یا جاذبه موجوده وه الکترونیګټیویټي زیاده وو نو مالیکول چې ده دلته هماغه شکل هم ډېر اغیزه لري یا تاثیر کوي. نو ګرانو زده کوونکو په غیر قطبي چې اوس مونږ کار نه لرو همیشه میو څو ده؟ ډایپول مساوي 0 ده. په غیر قطبي کې غیر قطبي همیشه میو څو ده؟ 0 ده. آیا په قطبي کې هم میو 0 کېږي؟ نه ګرانو زده کوونکو. همیشه په کله چې میو مساوي 0 وو نو تاسو پوهیږئ چې دا مالیکول څه ده؟ غیر قطبي ده. مګر که خلاف 0 یا هم د 0 نه وو بل کوم عدد وو نو څه ده؟ قطبي ده. نو په قطبي کې همیشه میو څه کېږي؟ خلاف د 0. دا چې موږ داسې یو خط کش کوو یعنی خلاف یعنی 0 نه کېږي. کېدای شي دا 1 2 3 هر څومره چې وي همیشه په یاد ولرئ ګرانو زده کوونکو چې ډایپول مومنت هیڅ وخت منفي نه کېږي. یعنی دلته د میو هماغه واحد هیڅ وخت منفي نه ده مثبت ده. د 0 نه شروع کېږي د هماغه نه بیا مثبت 1 او مثبت 2 یا هم اشاریه لري. نو که 0 وي غیر قطبي او د 0 نه یعنی یو وي 1.1 او د هغه نه پورته چې وي بیا دا غیر قطبي ده. نو دا هم لیکم ګرانو زده کوونکو چې په قطبي کې ډایپول مومنت همیشه څه ده؟ مثبت. ډایپول
همیشه مثبت ده. دا څه معنی؟ یعنی میو کولی شي صفر تام عددونه مثبت یو مثبت دوه همداسې نور عددونه واخلي. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم د ډایپول په اړه. ښه ګرانو زده کوونکو نو دا و زموږ نننی درس. نو یو ځل یې همغه خلاصه وایو چې د څه په اړه موږ وویل؟ د ډایپول مومنت په اړه موږ وویل چې دې ته د خودي مومنت هم موږ ویلی شو. دا چې دا همیشه کوم مالیکولونو کې دا ډایپول مومنت منځته راځي؟ په خودي مالیکولونو کې. د دې نوم نه ښکاري همغه عنوان چې موږ عنوان ته ځیر شو نو موږ پوهېږو چې پول یعنې قطبیت همیشه په خودي مالیکولونو کې دا منځته راځي. ګرانو زده کوونکو د میو په واسطه ښودل کېږي دا چې دا لږ څه مثبت چارج د چارجونو او د لږ څه د چارجونو د فاصلې څخه عبارت ده. یعنې کله چې دواړه ضرب کړو د دې نه ډایپول مومنت جوړېږي چې عمومي فرمول کیو ضربه ال ده. دلته وګورئ ګرانو زده کوونکو کیو ضربه ال. کیو څه ده؟ چارجونو او ال فاصله. بل ګرانو زده کوونکو چارجونو په MKS کې موږ دوه سیستم لرو. یو MKS ده او بل څه ده؟ CGS ده. چې په MKS یعنې متر کیلوګرام ثانیه دا دواړه چې د بین المللي واحدات دي یا سیستمونه دي چې دلته موږ واحدات پیدا کوو. نو د الکترون چارج څو ده؟ 1.602 ضرب لس په توان د منفي 19 کولم په CGS کې. نو په MKS کې واحد چارج څه ده؟ کولم ده. او بل په CGS کې ګرانو زده کوونکو 4.8 ضرب لس په توان د منفي لس ESU یعنې الکتروسټاټیک یونټ هم موږ ورته ویلی شو. او بل انګستروم کله چې فاصله یو انګستروم وي انګستروم واحد داسې ښودل کېږي یعنې داسې A په واسطه ښودل کېږي چې لس په توان د منفي لس متر او لس په توان د منفي 8 سانتي متر. کله چې موږ دواړه ضرب کړو یعنی کولم ضرب متر او ESU ضرب سانتی متر څه کېږي؟ ډي بای کېږي په دوه مختلف سیستمونو کې. نو ډي بای ګرانو زده کوونکو په MKS کې 0.33 ضرب لس په توان د منفي 29 کولم ضرب متر چې څه کېږي؟ یو ډي بای کېږي. او په CGS کې 4.8 ضرب لس په توان د منفي 18 ESU ضرب سانتی متر یو ډي بای کېږي. بل ګرانو زده کوونکو بل څه چې مهم و همیشه دا چې دا د قطبي په اړه موږ وایو. نو په غیر قطبي کې همیشه میو څه کېږي؟ صفر. او قطبي کې د صفر نه پورته یعنې صفر نه کېږي د هغه نه پورته همغه عددونه اخلي. او بل ګرانو زده کوونکو ډایپول مومنت همیشه څه ده؟ مثبت ده. منفي عدد نه ده یا هم منفي علامه نه لري. همیشه مثبت ده. دا په یاد ولرئ. ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې نننی درس نه مو یو څه زده کړي وي. نو تاسو کورنۍ دنده ګرانو زده کوونکو دا څپرکی څلورم څپرکی هم خلاص شو. نو په 106مه پاڼه کې د څلورم څپرکي لنډیز دا یو ځل بیا ووایئ ګرانو زده کوونکو. هماغه موضوعات چې موږ په دې څپرکي ووایو دلته خلاصه لیکل شوې ده. او بل د څلورم څپرکي پوښتنې نو مختلف پوښتنې دي. څلور ځوابه بل څلور ځوابه تشریحي د دې او بل خانه خالي. ګرانو زده کوونکو د دې ځوابونه پیدا کړئ او خپل کتابچه کې ولیکئ. بیا تاسو کولی شئ خپل کورنۍ دنده کومنټ کې ماته ولیکئ. ګرانو زده کوونکو انشاءالله په بل جلسه کې موږ 5م څپرکی پیلوو. نو تاسو کورنۍ دنده یو خو دا پوښتنه تمرین چې ده او بل لنډیز دا وایي او د پوښتنې ځوابونه پیدا کوي. او بل ګرانو زده کوونکو 5م څپرکی هم یوه صفحه حتما ځان سره ووایئ تر څو چې په بله جلسه کې چې موږ وایو تاسو مخکې نه مخکې آماده اوسئ یعنې یو ذهنیت ولرئ تر څو چې زر تاسو ته زده شي. ګرانو زده کوونکو که غواړئ د کتاب ثبت ترلاسه کړئ د همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود ده. تاسو کولی شئ مختلف کتابونه د اول صنف نه شروع تر 12مه پورې مختلف کتابونه د هغوی ثبت موجود دي د هماغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. او که غواړئ نورو ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ نو تاسو کولی شئ چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړئ. انشاءالله چې په بله جلسه کې هم تاسو روغ او جوړ وګورم. تاسو له یو بخښونکي خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای پامان.